د لوی او لایزال ذات پر سپېڅلي نامو د سیلف روټین یوټیوب چینل خوږو زړه ته رانږدې لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې په تېره خپرونه کې هم موږ یادونه وکړله چې د سیلف روټین د یوټیوب چینل د رهبرۍ لخوا موږ دغه پاتې ورځې چې دي البته کوشش کوو چې په تدریجي او دوامدار شکل باندې خپلو هیوادوالو ته د افطاري یا د روژه ماتې لپاره ځانګړې شوي چې څه دي زموږ په وس او توان کې تیار آماده کړو او هغوی ته یې ورسوو. نو په مجموع کې باید ووایم چې لکه څنګه چې علم دریاب دی او هر عالم ته په خپل اندازه او کچه باندې په ساده اصطلاح باید ووایم چې جام منګی او کوزه راډه کوي. نو د الله تعالی په دربار کې د صدقو ورکړه هم په همدغه شکل ده. نو موږ دغه یو شنه پاڼه بیا ځانګړې کړې ده چې برګې ستاسو تحفه درویش به وي او دوستانو ته به یې ورکوو، توضیح کوو به یې او هیله ورځو مې دا ده چې د پروردګار نه البته چې زموږ په هېواد کې نورې ناخوالې ختمې تمامې او ټول افغانان سره همدغسې همدردي همدلي سره شریکه کړي او په غم و ښادۍ کې سره شریک شي، ټول د یو تنه وجود احساس وکړي او د بل درد احساس کړي. په لحاظه خپلې خبرې را لنډوو او ورځو د خپلو هیوادوالو په لور باندې بس هغوی ته به د افطاري لپاره دغه ځانګړي شوي کوم څه خوراکي مواد چې دي دا به دوی توضیح کوو. هیله ورځو مې دا ده چې تر اخره پورې ملتیا وکړئ او په شکل د اشکالو تاسې هم لږه لږه صدقه مې ووایي چاک چاک دریاب نشه نو د څاڅکو څاڅکو نه دریاب جوړېږي. هیله ورځو مې دا ده چې تاسې هم بس خو شامل څو ګاونډیان وي ناچاره وي لاچاره وي هغوی سره مرسته وکړو. آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته په تا کې د ملالې ناهیدې نغمې غږېږي په تا کې د بیطرفیا واه خدای چه شده سرتون همشهره و بیادر است یزدیتانه وش دخترک ما برگ ساز پر پای دریش قبول داشته بر بیا بچی تو چی زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته هېواد په غرو رغونو اوس رپېږه مبارکه هېواد په غرو بیا بچیم بیا ما کاکا جان برگ ساز پر پای درویش بخیر باشی دیب سر جان برگ ساز پر پای درویش بچیم سمبول د آزادۍ سپین نشان خدای دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته عمر او د منصور جلال الدین خسته مسکنا عمر او د منصور جلال الدین خسته مسکنا تل ویاړې حنفي پر تا جانان خدای دې ساته تل ویاړې حنفي پر تا جانان خدای دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک ما همشهره جان برگ ساز پر پای درویش قبول کن همشهره جان قربانتان ممنون بخیر باشی بخیر زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې کاکا دی خوا راشه دی خوا دته ورکوم دی کاکا ته ورکوم تا ته هم درکوي کاکا جانه یو مې دغه ورور دی صحیح ده برګې ساز تحفه درویش واخله وروره واخله په لاس جان روژه یې بچیا روژه گرفتی؟ خب درست
جال نه کی معلومات اول آغاز واسطه دیگه بلکې ساس ته پیدا ویش خدا وخت قبول کنه غلم تد سر ټیټ نکړو افغان خدای دې ساته غلم تد سر ټیټ نکړو افغان خدای دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته پتا کې د یاغي باغي دښمن ټټر ورمات شو پتا کې د یاغي باغي دښمن ټټر ورمات شو ته هغه سلا دنګ یې قهرمان خدای کی طرف یا کاکا بارګه ساس ته پیدا ویش دي سب قبول دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته پتا کې د ملال ناهي دې دوستانو په یو ځای توضیح نه کیږي باور وکړئ چې بس یقین واده چا خبره هر څه سره ګډوډي دي بس مخفي شکل باندې خلطو کې لګ میرویس او غزنوي د ننګ اذان خدای دې ساته میرویس او غزنوي د ننګ اذان خدای دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته هیواد پغرو رغونو اوس رپیږه مبارکه هیواد پغرو رغونو اوس رپیږه مبارکه سمبول د آزاد ی سپین نشان خدای دې ساته سمبول د آزاد ی سپین نشان خدای دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته عمر او د منصور جلال الدین خسته مسکنا عمر او د منصور جلال الدین خسته مسکنا تل ویاړي حنفي پرتا جانا خدای دې ساته تل ویاړي حنفي پرتا جانا خدای دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته لزغم نه دې قربان شم څومره سختې دې کړې تیرې لزغم نه دې قربان شم څومره سختې دې کړې تیرې غلم ته دې سر ټیټ نکړو افغان خدای دې ساته قربان شم خدای دې ساته زموږ د ټپې زړونو ستر ارمان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته آباد اوسې خپلواک افغانستان خدای دې ساته پتا کې د یاغي باغي دښمن ټټر ورمات شو پتا کې د
یاغی باغی دخمن ټټر ورمات برگ ساوستوفای درویش لادن یہ قهرمان خدای د ساتا ته غسلادن یہ قهرمان خدای د ساتا زمون د ټپیزونو ستر ارمان خدای د ساتا آباد سخپل واک افغانستان خدای د ساتا آباد سخپل واک افغانستان خدای د ساتا پتا کې د ملال نه دې نغمه غږیږي پتا کې د ملال نه دې نغمه غږیږي میرویس او غزنوی د نن اذان خدای د ساتا میرویس او غزنوی د نن اذان خدای د ساتا زمون د ټپیزونو ستر ارمان خدای د ساتا آباد سخپل واک افغانستان خدای د ساتا آباد سخپل واک افغانستان خدای د ساتا هیواد پغرو رغونو اوس رپیګ مبارکا هیواد پغرو رغونو اوس رپیګ مبارکا بیادر ببخش مولانا برگ ساوستوفای درویش بخیر د ساتا سمبول د آزاد سپین نشان خدای د ساتا زمون د ټپیزونو زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو زموږ د افطاري یا د روژه ماتې لپاره د نن ورځې البته توضیح همدومره وه بس ټول به لاس په دعایو پروردګار ته چې په دغې روژه کې بالخصوص لس ورځې د پروردګار غضب په صدقه سړېږي او د جهنم څخه د اور د خلاصون د جهنم د اور څخه د خلاصون لسیزه ده څه یو کوشش وکړئ په همدې کې صدقې وکړئ خیراتونه وکړئ د غریبو لاسنیوی وکړئ د خپل وس مطابق زموږ د نن ورځې توضیح تمامه شوله موږ به هم لاړ شو د افطاري یا روژه ماتې په طرف باندې او بس حاضر ساتم په خپله سپارم آباد سخپل واک افغانستان خدای د زمون د ټپیزونو ستر ارمان خدای د ساتا آباد سخپل واک افغانستان خدای د ساتا آباد سخپل واک افغانستان خدای د ساتا زمون د ټپیزونو ستر ارمان خدای د ساتا آباد سخپل واک افغانستان خدای د ساتا آباد سخپل واک افغانستان خدای د ساتا لزغم ند قربان شم څومره سخت دې کړې تیرې